أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. سورة النور 64 نمبر آیت دی. په دې رکوع کې د نور د حاصلولو نور اسباب ذکر کړي. مخکې د نور تذکیره وشوله. دا نور څنګه انسان ته حاصلېږي چې هغه د الله تعالی اسماء او صفات او افعال دین حاصلېږي او دا د زړه د روښانه کولو ستر سبب دی او دا عقلی دلایل د توحید او د الله تعالی د معرفت او د نور د حاصلولو او د ظلماتو نه د بچ کېدلو لپاره دي. په دې رکوع کې د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع د دعوت دی او منافقان باندې رد دی چې دا منافقان د تورو تیارو والا دي، رڼا والا نه دي. ځکه دې منافقانو سره د نبی صلی الله علیه وسلم هغه اتباع هم ورسره نشته او د الله معرفت هم ورسره نشته. نو دا خلک په تیارو کې پراته دي. علم تره کې بالخصوص خطاب نبی رسول الله ته دی او هر صاحب عقل دې ته په خطاب دی چې اسمان او زمکه تمام مخلوقات چې کوم دي، که ملائک دي، که انسانان دي، که پیریان دي، حیوانات دي، تر دې جماعات، دا ټول څه کوي؟ دا ټول د الله بندګي کوي او د الله بندګۍ باندې مکلف دي. دا د قرآن کریم د نورو ډېر آیتونو معلومیږي. الم ترى ای نګورې ان الله یسبح له، یقینا الله تعالی تسبیح وای اغلرا، من فی السماوات والارض، هغه څوک چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي، والطیر او مرغان، صافات خورون کې د وزرو، کل قد علم صلاته وتسبیحه، دا ټول پیژني الله تعالی مند اغا او تسبیح ویل د اغا. والله علیم بما یفعلون، الله تعالی پوهه دی په هغه کارونو چې دوی کوي. نو په علم تره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بالخصوص او هر صاحب عقل او نظر ته بالعموم خطاب کیږي چې د اسمانونو ته ګوري، که د مخلوقات ګوري، که د ملائک دي، دا ټول د الله بندګي کوي. کل قد علم صلاته وتصبیحه، دی مخلوقات هر شی د الله تعالی تسبیح بینولو طریقه الله ورته ښودلې ده چې دا څومره مخلوقات دي دوی په دې پوهېږي چې موږ د الله بندګي څنګه وکړو. د انسان دا بندګي ده چې خولې باندې د الله یادونه کوي، رکوع ده او سجده ده او قیام ده او ذکر ده او تلاوت ده او حج ده او عمره ده او جهاد ده. نور موجودات چې دي دا خپله بندګي ده، خو هر موجود دا د الله تعالی بندګي کوي. نو په دې کې د الله تعالی عظمت دا ذکر کېږي چې دا ټول شی د الله تسبیح وایي او دا هر مخلوق د خپل ذات او خلقت موافق د الله تعالی تسبیح وایي. دغه باره کې راځي د چنډخې باره کې، د چنډخې مرګ دا جایز نه دی او خوراک هم جایز نه دی. د دې وجه دا د حدیث کې د وجلو نه معنا راغلی ده. بعضې اثارو کې راځي و دا چې دا چغې وایي دې وخت دا ذکر اذکار کوي. د ماښام د مخکې د ورځ یې وړه مرغۍ ګڼي توتکۍ وله وایي ته که توره مرغۍ ده. د دې مرګ هم حدیث کې معنا راغلی ده، دا هم ذکر اذکار کوي. د ده باره کې د میري صاحب لیکي و دا توتکۍ چې ده و دا انیس حیوان دی. انیس دا معنا محبت کوونکی حیوان دی انسانانو سره. کم کور کې چې خلک یي
توتکۍ هلته یي کوم کور نه چې کډه لاړې توتکۍ هم تېزي د دې د وجودونه هم حدیث کې منع راغلی دا ټول د الله تعالی څه کوي د الله بندګي کوي حتی د مخکینو انبیاءو سره حیواناتو خبرې کړي خاص کر سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام سره د څومره حیوانات چې خبرې کړي د میږي خبرې قرآن کریم نقل کړي دي دا ټولې خبرې شته دي سلیمان علیه السلام سره د حیواناتو دا ملا چرګک چې ورته وایي دا د قرآن کریم د تعبیراتو نه معلومیږي چېرته به چې سلیمان علیه السلام ته دا به ورسره و ده به اوبه معلومولې دا د سلیمان علیه السلام انجینر و د دې ملا چرګک غوښه هم جایز ده ځکه دې د وجود هم حدیث کې منع راغلی دا ټول حیوانات دغه څنګه و ورسره و د دې وجه نه د بعضې مشایخ وایي که سلیمان علیه السلام سره 3 قسمه قوتونه زمیني قوت ورسره و فضایي ورسره و استخباراتي و زمینی قوت چې د انسانانو فضایي قوت چې د مرغان ټولو سره تابع او استخبارات چې د پیریانو دا ټول قوتونه سلیمان علیه السلام سره او دې ټولو به تسبیحات سلیمان علیه السلام سره به غرونو تسبیحات او دلته ولته وایي که نه چې کل قد علم صلاته وتسبیحه د کائناتو هر شي ته د الله تعالی تسبیح ویلو طریقه ورته معلومه ده څومره کائنات چې دي په دې پوهېږي چې موږ د الله تسبیح څنګه وکړو بندګي څنګه وکړو دویم خور پکې دا دی چې عالمه کې ضمیر الله ته راجع دی یعنی د دې ټولو په مانځه تسبیحاتو باندې الله پوهه دی اول توجیه دا ده چې د هر مخلوق په دې پوهېږي چې موږ د الله تسبیح او بندګي څنګه وکړو دیمه توجیه دا ده چې کل قد علم صلاته وتسبیحه الله تعالی د دې هر مخلوق په مانځه او په تسبیح باندې پوهېږي چې دوی زما څنګه بندګي کوي خو بعض علماء چې اول قول غوره دی كلنا علم صلاة الله وتسبيحه الذي أمر بهما وبأن يفعل هر یو ته د الله تعالی هغه صلات تسبیح معلومه ده الله ته خو دلی دي الله ورته امر کړی تفسیر فتح البیان لیکي صلات متعلق د ملائکو او جنات او انسانانو سره تسبیح متعلق د مرغانو سره دي یا تسبیحات بیان د صلاته ولله ملک السماوات والارض ولله ملک السماوات والارض او د الله تعالی د لپاره اختیار د بادشاہي د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی والى الله المصير خاص الله تعالی ته ورګرځېدل دي مخکې الله تعالی ویل چې الله تعالی معبود دی د ټولو مخلوقاتو دلته وایي چې الله بادشاہ دی د مخلوقاتو اسمان او د ځمکې او د هر شي د مرګ نه بعد ژوند شته دی بیا د الله مخې له ورتګ دی نو معلومیږي چې الله تعالی مستحق دی چې د الله بندګي وشي الم تر ان الله یزجی اوس د الله تعالی د قدرت تذکره کوي چې تاسو الله تعالی وپېژنئ او د الله تعالی قدرتونه چې دي دا تاسو وپېژنئ ولله ملک السماوات والارض او د الله تعالی د پر بادشاہي د اسماء د ځمکې د ویل الله المصير خاص الله تعالی ته ورګرځېدل دي الم تر ان الله یزجی سحابا اینه ګورې دي چې بېشکه الله تعالی چلوي یا شړي وریځي ثم يؤلف بینهم به یو ځایوالی راولي په من د هغې کې دا وریځې الله د غرونو په شان ته پورته کوي بیا دا وریځې یو د بل نه لاندې باندې شي وریځې سره ولګېږي که چېرې دغه ټپولۍ وریځې یو دمې دا غونډې اوبه راګوزراولې کورونه به چپه کولې الله دې څاڅکې راوکړي الله په خپلو کارونو باندې پوهېږي خپلو کارونو باندې الله تعالی قادر دی الله څه کوي الله وریځې دې یو ځای نه شړي دلته د الله قدرت دی د الله د معرفت دلایل دی چې په دې کائناتو کې دا کوم احوال به تیریږي د دې وریځې شړل د هغې نه ټوټې رابېلېدل او دا وریځې د اوبو نه ډکېدل بیا د باران په څاڅکو باندې بدلېدل بیا ځمکې ته راتلل د غرونو په شان ته ټوټې دي غټې که دا په ځمکه یو دم راګېدل څه به کېدلی خلک به تباه کېدلی فصلونه به تباه کېدلی یزجي د ځمکې او د
خوشه اطرافنا اجزا راپورته کول ته ازجا ویل کېږي. رکام اندامونه لاندې باندې دا وریځې چې دم لاندې باندې کنه. ثم يؤلف بينه بیا الله تعالی یو ځواد راولي په من د هغه کې دا وریځ ټول یو ځای کې. ثم يجعله ركاما بیا وګرځي غیر الله تعالی. الله تعالی په دې کې دا باران الله د څه ګرځي چې ته وګورې دا غټ غټ څاڅ کی چې دې من نه بڅ کیږي د دې من نه بدراولي. په دې ټولو کې چې سره سوچو کې دقیق سوچ نو د الله تعالی د قدرتونو په لري دې نه ښکارا کیږي. ته وګورې به دا ورې څنګه وای دا به یو د بل د پاسه ای. ثم جعله ركاما وګرځي الله تعالی لاندې باندې فتر الودقا ته وګورې غټ څاڅ کی د باران یخرج من خلاله چراوزی د من د اغینا. وریس کې الله تعالی دا پیدا کړی دا او دا وریس د بحرونو نه پورته کیږي او بین بیرته بحرونو ته راځي. وينزل من السماء الله راوړي د طرف د سنا د وریځنا. دلته د وریځنا مراد د سما نه مراد وریځ دی. سما په لغت کې ویل کېږي کل ما اضلک وعلاک فهو سماءک. سچستانه و چې دی په ته سورې کړی غل سما ویل کی ته مراد تی وریځ ده او راوري د وریځنا. من جبال فيها وشان دغرنو فيها من بردن چې په هغه کې غلې فيصيب به من يشاء نور سي غلر چا د چوباړي. وينزل من السماء من جبال فيها برد. د الله تعالی د قدرت د ښکار کولو بل دلیل هغه دا چې په دې فضا کې الله تعالی غلې پیدا کړي. د سې غلې په شان د غرونو غټه غټه ټوټه ټوټه دی بیره بیلېږي زمکه طرف باندې راځي. الله تعالی بس چې چا پټی ته نقصان رسي بډی ته نقصان رسیږي چا کوت رسیږي څوک په تبا کیږي نو به زمغه کارونه به انسان سره کیږي. من جبال یعنی الله تعالی د وریځنا را نازلوي غرونه چې دا غرونه د غلې چې بیا څه دي کی چې بیا به وریځ په دې کې اشاره ده چې الله تعالی سره د غرونو په اندازه غلې په دې وریځ. من جبال وریځ معنا ای وينزل من السماء من سحاب كالجبال بعض البرد. الله تعالی نازل د اسمان د طرف نه وریځ چې په شان د غرونو وي. شان د غرونو د الله تعالی نازلې او کچیر ته دا سره یو ځکه درې نه غونډې زمکه د یو د مراوي درې دا سخت و. فیصيب نور سوی غیتا مې چا چا ته چوباړي یصرفو الله چا درسي او د چا نه اړای او یصرفو مې یشا اړوي هغه در چا ته چوباړي. یکاد سنا برقی نذیر چمک د برېښنا د دی یذهب الابصار چې وس نظرونه. یره الله تعالی په وریځ کې برېښنا پیدا کړی ده چې نذیر د چمک پړک د دی برېښنا د انسان د نظر د اثر کې وسی. دا پړک دی چې چا پیدا کړی دا الله تعالی پیدا کړی. او بل عجیب ده تاسو ګوري په دې جمی کې چې باران کیږي د جمی دا باران د خاموش غوند رواني او د پسرلی باران چې کیږي د اسمان غلزار دی. د جمی باران غلزار نه سیده وي هو غلزار د پسرلی ولا باران چې بدیاره کې د الله د قدرت نخي. يقلب الله الليل والنهار اړوي الله تعالی شپه او ورځ. ان فی ذلک لعبرة یقینا بده کې خامخا عبرت دی چا د پاره لی اول الابصار د پاره د عقل والا. د الله تعالی د قدرت او توحید بل دلیل دی چې هغه شپه ورځ اړه را اړه کله شپه راشي کله ورځ غایب شي او کله شپه غایب شي. دا د الله د قدرت نخي دی. عقل او فکر ولا د کې ډېر څه ځان ته حاصلول شي. په دې کې د الله تعالی جلال او کمال د هر څه کې پراته دي. والله خلق كل دابه يقلب الله الليل والنهار اړوي الله تعالی شپه او ورځ. شپه کې تورواله دی ورځ کې سپینواله دی. ان فی ذلک لعبرة دا تورواله سپینه الله پیدا کړی دی. ان فی ذلک لعبرة یقین په دې کې خامخا عبرت دی. لئول الابصار دا پاره دا قلو والا
والله خلق كل دابة من ماء الله تعالی پیدا کړی هر حیوان د اوبونه. د دې د معلومه شو دا حیوانات چې دا ټول د اوبونه پیدا دي، هر څه د اوبونه پیدا دي. چرګ څنګه پیدا شو؟ الله د اوبونه پیدا کړل. اوښ څنګه پیدا شو؟ الله د اوبونه پیدا کړل. ابتداءً د هر حیوان ابتدا څنګه شو؟ د اوبونه شو. آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ د خاورې نه. خاور خاور کې نه وګل ټول دنیا اوبو. د خاورې په دې سطح کې الله جمود پیدا کړ، کلکواله د نوې ځمکه جوړه شوه. لکه دا خلک سوال هم کوي کنه چې اول چرګ پیدا کوله کې پیدا دا ټول مخلوقات ابتداءً د اوبونه پیدا دي. دا څومره حیوانات دي د دوه ټولو ماده چې دا د عبودیت دلیل. والله خلق كل دابه دا د الله د قدرت مطلقه نه خاله چې دا الله تعالی پیدا کړی دي. او بیا ماده څه شي ده؟ ماده به اوبدي دی اوبونه الله تعالی پیدا کړی. به دا حیوانات چې کوم دي ومنهم من يمشي على بطنه بعض هغه دي چې هغه ګرځي په خپله خېټه باندې. بعض حیوانات په خپله خېټه ګرځي لکه مار داخل دی. دنه غیر نور حیوانات چې دا په خېټه باندې روان دي. او بعض حیوانات داسې دي ومنهم من يمشي فمنهم من يمشي على بطنه بعضې په خېټه ګرځي ومنهم من يمشي على رجلين او بعضې په دوه خپو ګرځي. د انسان دوه خپې دي که نه په دوه خپو ګرځي. تاسې انسان او د انسان د نرۍ نرۍ خپې او پاس په غاړ بدن پروت دی. الله تعالی په دې خپو کې دومره طاقت ایښی دی چې دا پاس غړ بدن په پروت دی. یو چا سره چې امسا یې که نه امسا وایي دا امسا د کونړ د لرګي نه جوړ ده. همدا د کونړ د لرګي امسا باندې ته شپېته کله جومات ته لاړ شه راشه د کونړ د لرګي نه که د جاپان لرګي هم شي زړېږي چینجي وي ختمېږي خرابېږي. موږ په دې دوه امساګانو باندې نوي کله ګرځو راګرځو پیاده مزل او منډې دي او تمرین دي او خلک څومره کارونه په دې غرونو کې پرې ګرځي اوبو کې پرې ګرځي او دا دوه خپې دي و چې کلک کلکې او غاټ بدن په دې باندې شاته پروت غړ بدن. په دې بدن کې به د الله څومره فلکونه پیدا کړي دي، څومره ذرات حجرات پیدا کړي، کوم ځای کې اختار پیدا کړي کوم ځای کې نه دي پیدا کړي. دا د الله د قدرت نښې دي. ومنهم وبعض دون اغدی من يمشي على اربع چې هغه په څلورو باندې ډېر حیوانات په څلورو خپو باندې کوي. د دنیا ډېر حیوانات شته چې دا څلورو خپو والا دي. خو دې کې د بعضې بیا ذکر نه کړل. لکه مثلا دغه زنځه چې ورته په عربۍ کې ام 44 ولا وایي څلور څلوېښت والا خپو. حتی د څلور څلوېښت خپو نه غټ هم شته خو د هغې تذکیره الله ونه کړله. الله څلور ذکر کړ او خېټه ذکر کړه او دوه ذکر کړه چې بعضې حیوانات داسې دي په خېټه ځي لکه د مار په شان، بعضې په دوه خپو ځي لکه انسان، بعضې په څلور ځي لکه عام حیوانات. د دې وجه علما دا ذکر کوي چې دا د دوه خپو والا او د څلورو والا یا د خېټې دا کثرت دی دا ډېر دی او د ام 44 یوه دانه ده او دغه نه زیاتې چې دي دغه نه زیات دي لکه بعضې پکې زیاته شته دی. د هغو جنس چې نوعیت کم دی ډېر نه دی. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی قدرت لرونکی دی په دې هر څه باندې الله تعالی قادر دی. په دې ټولو کې د الله تعالی د قدرت نښې دي. ځان ته انسان دې اوښ ته راشي که نه او د دې اوښ بدن ته وګوري د دې اوښ د لاندې چې کوم تری دی په ځمکه چې لګوي ته دې ته سوچ وکړه ځان سره دا الله څومره اوار پیدا کړی کلچې غوندې دا پیدا کړی او څومره کلک دا په اغزو باندې ورځي په کاڼو باندې ورځي شیشو باندې ورځي په هر څه باندې ورځي او څومره بار باندې خلک اچوي. یو کې ماشوم به لس دانې اوښان به روان کړي حاضره چې یو اوښ کله کنټرول نه وځي بیا څنګه نشي کنټرولولی. د یو ماشوم ته د اوښان الله تابع کړي. سورې غاشیه کې به وروسته راشي افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت تاسې نه ګورئ د اوښ د اوښ الله څنګه پیدا کړی. الله وایي د انسانان ټول متوجه کړي د اوښ پیدایش ځکه دې کې عجایبات دي د الله د قدرت نښې دي. په دې مار کې دي لړم کې دي په هغې کې دي. خو اوښ کې څو خاصیتونه دي. یو دا ده چې اوښ کې معلومېږي د کتابونو چوخ ضدي دي ضدي او کیراک حیوان. دویم دا ده چې
اوخ شودې جایز دي، غوښه هم جایز ده، سورلی هم جایز ده. غوا وګوره، شودې جایز دي، غوښه جایز ده، سورلی به جایز ده. خر او خره وګوره، یو سورلی جایز ده، بس شودې هم نشته او غوښه هم نشته. دا صفات په څه کې راجمع دي؟ دا په یو اوښ کې راجمع شوي. بله خبره ده د ځمکې په سر باندې اوښ هغه حیوان دی چې د دې اوښې نه چې کوم بچی پیدا شي دا په خپله بېرته په خپلې مور باندې حرکت نه کوي چې د بېرته خپل زوی نه حمل والي. دا کار په ژوند کې اوښ نه کوي، نه دا د اوښانو په فطرت کې شته. د دنیا ټول حیوانات دا کار کوي غیر د اوښ نه، اوښ نه کوي. خاص کر دا کار خنزیرانو په زیات دی، مذکر په مذکر راځي. خنزیر چې دی هغه ذات کې بې غیرتي ده، ځکه دا خارجیان چې دي اروپا میشت دي، مسلمانان پکې دا کافران او د خنزیرانو غوښه د څوک لګه پسند. د دې وجه نه بیا مور او خور کې هغه سره کې بل څه هیڅ مشکل نشته. دا خبره ډېره عادي ده، ډېره عادي ده. کوم خبره چې غیرت نشته، غیرت اسلامي نشته، دا غو ته د خپل ژوند د حیوان ژوند بس یو شته ښکاره کوي. غیرت چې کله لاړه موږ یو څه ډېر بوګل هغه ډېر عادي کړي چې دا کار وکړو، دا ناروا ده، کفر دی، هغې څه نه کړي. د میري صاحب لیکي یو سړی و، هغې د اوښې په دې مخ باندې څادر اچولو، د ده نه چې کوم بچی پیدا و هغه یې خپلې مور ته را پرېښودو. وروسته بچي ته پته ولګېده چې دا خو ما سره د مالک ولا چې چول کړی. د میري صاحب وایي د اوښ را منډه کړو، د مالک په سر یې خوله کړې، د مالک یې مړ کړ دې کار باندې، ځکه دا کار د اوښ د غیرت نه خلاف دی. دا وګوره دې حیواناتو کې الله داسې عجیبه عجیبه خاصیتونه پیدا کړي او عجیبه عجیبه قدرتونه پیدا کړي. قرآن کریم کې الله چې ذکر کوي چې بعضې حیوانات په خېټه ځي او بعضې په دوو، بعضې په څلورو، اشاره یې فقط کړې ده. نور که څوک د حیواناتو د تفصیلاتو نه ځان خبرې نه بیولوژي او جیولوژي ته چې تفصیل وګوري بیا انسان په دې پوهېږي چې دې حیواناتو کې دونه څومره قدرتونه د الله تعالی دي. لقد انزلنا آیات مبینات په دې کې ترغیب دی قرآن ته او په دې احکامو عمل کولو ته. الله تعالی فرمایي چې دا خبرې موږ په قرآن کې واضحه او په ډاګه ښکاره بیان کړي او په دې باندې ایمان راوړل، د دې مطابق عمل کول چې هغه نیغه لار ده. خپلو بندګانو ته الله تعالی په دې نیغه لار باندې روان شي. مبینات معنا آیتونه چې الله تعالی معرفت او دلیل پکې. لقد انزلنا آیات مبینات، یقینا نازل کړي موږ آیتونه وضاحت کوونکي. والله یهدی من یشاء، الله تعالی هدایت کوي چاله چې وغواړي.